د لوی ځواکمن الله په نامه د ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون قدرمنو کتونکو او لیدونکو سلامونه وښې چارې زه سراج الدین پټان یم او تاسو ته ژور لیدونو خپرونه ګورئ. قدرمن لیدونکو سره له دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته دا تمه وه چې د لنډمهالي اوربند د رامنځته کېدو سبب بشي او بالاخره په دغه وخت کې به بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. خو یو ځل بیا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیستی ده او ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. د فاریاب ولایت د درزاب ولسوالي د طالبانو لاس ته لوېدلې. په دې بابت افغان امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې سړی هوا ته په کتو سره دوی د دې سیمې څخه تخنیکي یا تکتیکي په شاتګ کړی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د اوربند په هکله خپاره شوي ریپورټونه ناسم دي او دا یو ډول ناسم تبلیغات دي. په دې استول شوي پیغام کې دا هم رد شوي چې واقع د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافات رامنځته شوي وي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له لوري په دغه پیغام کې وړاندې ویل شوي چې واقعیت دا دی چې طالبان د اوربند تصمیم نه لري، یوازې د جګړې پر کمیدو باندې له امریکایانو سره مذاکرات شوي. تر دې وړاندې د افغان طالبانو یو جګپوړي چارواکي بي بي سي ته منلې وه چې په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوټې او پېښور ته تللی او هلته یې د طالبانو له چارواکو مشرتابه سره د امریکا او طالبانو د وروستیو مذاکراتو په بابت سلا مشورې کړي. بل لور ته د طالبانو یوې بلې سرچینې بي بي سي ته منلې چې د طالبانو مشرتابه پر اوربند هوکړه کړې ده، خو هلمند کې د دې ډلې جنګي مشران له دې پرېکړې سره مخالفت ښیي. دغه سرچینه وایي هلمند کې د طالبانو قمندان صدر ابراهیم چې د طالبانو د دفاع وزیر هم بلل کېږي له اوربند سره مخالفت کوي او ټینګار کوي چې امریکایان دې بې له کوم شرطه له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي. خو طالبان د دغه اختلافات ردوي او وایي چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافات نه دي رامنځته شي. په ټوله کې د همدې ټولو مواردو د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې. هر یو ښاغلی ډاکټر نادر احمدزی په افغانستان کې د سیوې سازمان مشر او ښاغلی فیضي زدران لیکوال ژورنالیست او د سیاسي چارو څېړونکی. قدرمنو میلمنو ښه راغلاست، ستړي مشئ. ډاکټر صاحب که بحث له تاسې پیل کړم، لومړی راځئ چې د درزاب ولسوالۍ باندې یو څه ناڅه تم شو. د تاسې په نظر کوم دلایل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وړاندې شوي دي چې نه پوهېږم هوا سړه شوې ده او دلته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تکتیکي په شاتګ کړی، دا موضوعات صحیح دي او که نه طالبانو دا ولسوالي نیولې ده او دلته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پاتې راغلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخ خپل سلامونه او احترامات د ژوندون تلویزیون د طریقه څخه د افغانستان ټولو خلکو ته په داخل و خارج تقدیموم، بیا په محترم میلمه په میز کې او تاسو د تلویزیون کارکوونکو ته، او په دوام قدم کې د ټولو هغه خلکو چې د افغانستان په بې جهت او بې نتیجې جنګ کې یا عمدن یا قصدن یا تصادفا شهیدان سوي دي، هغو ته تسلیت ارزوم. پاک الله دې د هغو روح شاد وګرځي او باقي مانده خلکو ته خدای جل شانه څخه غواړم چې یو عقل سلیم ورکړي چې بالا په دې جنګو کې سهم وننسي. ډېره مهمه موضوع چې دا د هغه د درزاب ولسوالۍ او د قوای مسلح د اظهاراتو یا هغه خبرې چې کړي. خو د افغانستان قوای مسلح همیشه موږ ستاسو په دې میز کې بحث کړی دی چې قوای مسلح د افغانستان بعد 2001 کال څخه په ډېر مشکل سره د بین‌المللي نړیوال جامعې په همکاري سره قرار یو نسبي قوای مسلح لرو، یعنې هغه قوای مسلح تر اوسه هغه حد ته نه ده رسېدلې چې پروفیشنل یا ډېر توانمنده جنګي په اصطلاح هم تجهیزات ولري او یا هم جنګي تفکرات یا لازمه تجربه او تخصص ولري. اکثریت په کمال تاسف په 15 کاله کې په راتلو د حکومت وحدت ملي چې ما همیشه ویلي دا وحشت ملي و، په دې کې هغه تعینات وسول چې تاسو شاید یاستئ. مثال یو مثال زه نن درکوم. نن یو سمونیار په بس د تورن جنرالي کې دغه سو رئیس ترافیک سو. هغه په دې خاطر چې د خاله د کمیسیون سمې شکایت د انتخاباتو رئیسه ده، یعنی دغسې تعینات او دغه رقم مسایل چې وي
قوای مسلح به نور هم ضعیفه سي یعنی روابط په دې کې قوای مسلح کې حاکم فرما دي. کله چې زه سره غږېږم بیشتر د صلحاو افسرانو سره زه تماس لرم. په خپل د افغانستان د قوای مسلح اسبق افسرانو خپل روابط سره لرو. یعنی ټول خلک په دې باندې معتقد دي چې توانایي په هغه حد نشته چې موږ وکولی شو یعنی فرمانده یا قماندان د قطعې په هغه حد باندې نه دي چې موږ ته صحیح په اصطلاح هغه نظم و سیستم و ډیسپلین و د حملاتو بخش و د لوجستیکي بخش و د دفاعي بخش و د کشف بخش موږ ته عیار کړي. د قوای مسلح دغه ضعفونه په خپله حکومت ایجاد کړي دي. لکه مثال مې چې دا کوي زه همیشه یو عادت لرم مخکې د بحثه خپل اسناد باید سړی ولري. صحیح. نو دغه رقم مشخصا دغه د درزاب ولسوالۍ سقوط څنګه ارزوي او جالبه پکې دا ده چې دغه د انتن تپې په سر باندې چې کومه پوسته وه یا کومه قمنداني وه یا کوم تشکیلات ول د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ویل کېږي چې دوی په هوا کې پورته شوي دي او بیا د تیارې لخوا دلته چې کوم تجهیزات او رینجر او ټانکونه ول هغه هم له منځه وړل شوي دي د دې لپاره چې طالبان یې له ځان سره یونسي. خو ګوره ما مخکې څه درته ویل چې موږ داسې با تجربه افسران نه لرو چې هغه د جنګ څخه کار کوشته هغه اکثریت د وحشت ملي حکومت هغه یا په کور کښېنوله یا تقاعد ته سوق کړله. حداقل دوی کولی شي چې هغه افسران په راس کې اوسي. دغه نور ډله ټپل یا د ځوانان په نامه د جوانسازي قوای مسلح دا یوه څنګ ته وه چې د هغوی د تجربو څخه څه کړي وای استفاده یې کړې وای. نو ته په خپله فکر وکړه چې کله ته یوه ساحه یې لکه بیا خپل مهمات هم له بینه وړې تجهیزات دا یو بل ضرر دی. یعنی هغه ګولۍ هغه بمې هغه مرمۍ که چېرته په دښمن باندې استعمال شوي وای فکر نه کوم چې هغوی د دې تپې ته پورته شوي. خبره ده خبره د درزاب ولسوالۍ یو وارې نه ده چې سقوط یې کړی دی. مخکې د دې بعضې داخلي خلک یا ملیشه که په یاد مې په راس کې دغه یو ملیشه قمندان په نامه د قیصاري هغه څو ځلې په دې ولسوالۍ شکست وخوړی. تقریبا دا ولسوالۍ چې زما د پروژ کاله او ابل کاله په یاد دي تر 3,500 الی 400 انسانان یې تنها د قوای مسلح خوړلي دي دې ولسوالۍ. او هغه چې د فاریاب ولسوالۍ کې وړمه شپه په فیض آباد ولسوالۍ کې نه پوهېږم 14 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شهادت ورسېدل. په کمال تاسف سره د افغانستان ولسمشر بر علاوه دا چې یو مسلکي ولسمشر نه دی بلکې قوای مسلح ته په شورای امنیت تر هغه پسې بدتر ده. په شورای امنیت کې فیصله کړې ده اراکینو د نظامي ته یې ویلي دي چې تاسې آمار مه ورکوئ. یعنی سبا به د دوی دغه به ختم وي آمار به مطبوعاتو کې نه ورکوي. ورځ په ورځ به قوای مسلح تبدیل په یو ماشین ګوشت یا ماشین جنګي سي چې هر ورځ زموږ ځوان طایفه په خپله زموږ د افغانستان د ځوانانو په مقابل کې به شهیدان کېږي. یعنی دا یو ډېر غټ بحران غمیزه ده. غمیزه ده چې نسل د ځوان یې تباه کړي او د دوی نه دلته اولادونه شته نه خپلوان شته هېڅ بلا هم نه لري ټول په خارج کې. نو دغه ولسوالۍ د زارۍ چې تا ویلې د درزاب ولسوالۍ د درزاب ولسوالۍ کې دوی تنها داسې کار نه دی شوی چې دوی دغه کړی چې فنسال مقاومت یې کړی. مقاومت یې نه دی کړی ورې یوه تپه ده. دغه تکتیکي په شاتګ په څه معنی نه پوهېږم ځینې دلایل ویل شوي دي چې هوا سړه شوې ده او ماینونه دلته ښخ شوي ول او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تکتیکي په شاتګ کړی ده او د هوا له لورې د دې تپې نه پورته شوي دي او هغه تجهیزات او ټانکونه او رینجرې چې هلته وې هغه د تیارې په واسطه ویشتل شوي دي او له منځه وړل شوي تر څو دښمن ته په لاس ورنشي. دا خو په کمال تعصب سره وایي اثبات بدتر شتوبه دوی په خپل ځان باندې په خپله عریضه کوي. یو وارې ځایله کوي بیا بعد هغه وایي تکتیکي بیا بعد هغه په خپله وایي چې د هوا څخه مې یعنې زموږ قوای هوایي نو بله وظیفه نه لري باید خپل مهمات چا چیرې ایله کوي دا باید دلته د بیان یوسي. مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیا راوګرځم. زدران صاحب تاسو ته راځم. تاسې په فاریاب ولایت کې دا وروستۍ لاسته راوړنې د طالبانو او دا وروستي په شاتګونه او نه پوهېږم نیمګړتیاوې یا ستونزې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پټان صاحب تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب ته ستاسو ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلام علیکم هیلې. علیکم السلام. ګورې جنګ دی او دغه جنګ بدبختانه چې
که ووایم چې تقریبا دغه د نیمې پېړۍ ته غځېږي دغه صفحه او په دې کې د ډاکټر سره متفق یم چې زمونږ ځوانه نیرو همیشه تبه کېږي د دې بدبختې جګړې تر کومې تېرېږي دا د تعصب خبره ده هر طرف ته چې ملي افغان دی ولې یو خبره چې اوس په اوس کې د درزاب ولسوالي لاس په لاس کېدل یا مثلا په نورو ولایتونو کې ولسوالۍ لاس په لاس کېدل کله د طالب له لوري نیول او کله د افغان امنیتي ځواکونو له لوري نیول دې ته برای نه ویل کېږي دې ته د افغانانو قتل قتال وایم زه فقط باید یو ځای کې یو څه پېښ شي چې افغانان پکې تباه شي او افغانان پکې قتل شي او کله کله هم د ناټو په بمباردونو کې زموږ امنیتي ځواکونه له منځه ځي دا چې ملکي خلک څومره له منځه ځي هغه خو د هرې ورځې داسې یوه غمیزه ده چې متاسفانه هغه د خرقه احصایه سړی نشي وړاندې کولی ځکه په هغه سطحه یا په ځای او مقام کې مونږ قرار نه لرو ولې دا ویلی شو چې په ورځ کې د ماین د انتحار د انفجار د بمباردو د شپنیو عملیاتو په دغه ټولو کې مخامخ جګړه په دغه ټولو کې که داسې حساب کړو موږ 200 تر 300 پورې ځوانان له لاسه ورکړو دواړو طرفونو ته چې دا تعصبواره ده دغه د تعصب ځای دی د خوښۍ ځای نه دی په دې کې بریا مثلا طالب وایي چې ما بریا ولمنځله زه بریالی یم نه ورور افغان دی وشلی اصل حقیقت خو داسې څه ده چې تاسې وایاست اما بالاخره اوس طالب په دې ولایت کې د لاسته راوړنې یا د بریا خبره کوي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې موږ تکتیکي په شاتګ کړی ده پټان صاحب یوه موضوع چې همیشه لپاره کله چې ټاکنې کېږي تخنیکي ستونزې یادېږي کله چې مثلا یو ځای لاس په لاس کېږي نیول کېږي یا په شاتګ ورنه کېږي وایي تخنیکي یا تکتیکي په شاتګ شوی دی تر اوسه پورې وطنوالو ته هېوادوالو ته هېچا دغه تکتیکي په شاتګ تشریح نه کړي چې علت څه دی عوامل څه دي ولې موږ دغه کار کوو لکه ډاکټر صاحب دا ځینې عوامل د درزاب ولسوالۍ په بابت ویل شوي دي چې نه پوهېږم هوا سړه ده او نه پوهېږم دلته میلونه اوس همدغه ته زه غواړم چې راځم تاسو به لیدل چې په نورو کالونو کې ما همدغه یعنې صفحه د جنګ اوس تبدیله شوې ده پاڼه د جنګ اوښتې ده تاسو که اورېدلي وي کله به چې د ګرمۍ فصل را رسېده پسرلی به راورسېده له پسرلي نه تر مني پورې به طالبانو بریا درلوده همیشه لپاره ولې کله به چې د مني او د ژمي فصل پیل کېده او هوا به سړېدله په دې کې به دولت برلاسی و ځکه دولت په ځای کې پروت و دولت امکانات درلودل تجهیزات یې درلودل هر څه امکانات ورسره و اما طالب هغه چریکي جګړه کوله هغه نشو درلودلی اوس ماته یو صفحه تغییر ښکاري هغه دا ده چې اوس طالب هغه طالب نه دی چې مثلا پرون په چریکي ډول به راته حمله به یې کول او په شا به تښتېده ما ته داسې ښکاري لکه مخامخ جبهې چې اوس جوړې شوي دي دلته یعنې په ولایتونو کې یا په ولسوالیو کې دومره برلاسی شوی دی چې دوی کولی شي چې یوه ساحه یوه سیمه یوه ولسوالي په میاشتو مثلا تر هغه لاندې ونیسي تر محاصرې لاندې ونیسي بالاخره دولت دې ته مجبور کړي دولت هلته راخلا نه شي کولی هغوی له منځه نه شي وړلی دولت د څه لپاره توپ تا سره دی ټانک تا سره دی طیاره تا سره ده سرباز له تا سره دی نړیواله مرستې له تا سره دي نو څنګه هوا سړه ده چې ته هغې ته رسېدګي نشي کولی او که چیرې احیانا دغه مرکز لري کوټه به لري زه وایم زه بل څه ته راځم که چیرې دغه جوي حالات همدغسې وي تاسو په نظر کې نیولي وي ډېر مخکې د منې په هغه کې باید تاسو شاتګ کړی وي دغه ځای بیا پرېښی ورته تلفات حد اقل عملي و هغه تلفات خو باید نه وای ورکړي هلته ورته نو راغلو دې ته چې صفحه بل زدران صاحب دغه منطق څومره فکر کوئ چې د منلو یا د زغملو وي چې نه پوهېږم ادعا کېږي چې د هغه ځایه سرتیري د تیارې له لارې ایستل شوي دي او د تیارې په وسیله هغه ځای بمبار شوی ده او هلته ټانګونه او رینجرې او وسلې او امکانات او تجهیزات له منځه وړل شوي تر څو دښمن ته په لاس ورنشي خو کاملا اوس دښمن چې ګوري چې را روان ده ولې دښمن کله چې طیاره هلته تللی شي کله چې هغه راپورته کولی شي سالم یې انتقالولی شي کله چې هغه پوسته بمباردولی شي آیا شاوخوا د دښمن دومره قوت دی چې نشي کولی زموږ قلو اردو نشي کولی زموږ لیوا نشي کولی زموږ امنیت قمنداني نشي کولی زموږ محلي ځواکونه دا نشي کولی چې هغه ساحه پاکسازي کړي زه فکر نه کوم دلته نه پوهېږم زه فکر نه کوئ چې دلته د یو بل فساد د رامنځته کېدو هڅه ده چې داسې وښایي هماغه محلي مسؤلین چې یعنې هغه تجهیزات موږ د منځه یوړل تر څو دښمن ته په لاس ورنشي دلته څه تضمین شته چې دا تجهیزات او مخکې له مخکې خرڅ شوي یعنې اوس دا څوک ثابتولی شي میډیا ته هلته اجازه نشته میډیا هلته تللی نشي او هغه لاسرسی میډیا باید هلته ونه لري چې دغه کارونه په اصطلاح دوی فلمبرداري کې عکاسي کې وکتلی شي چې څه علت څه دی یعنې هېڅ شی له دې نه خالي نه دي او د جنګ صفحه څنګه باید ګرمه وساتل شي نن په شاتګ کوم سبا ته بیا ځوانان پرې وژنم هلته ځم دا یو عالم مصارف غواړي دغه مصارف دغه په اصطلاح
هغه سانجش چې ورته کېږي او په اصطلاح محاسبه کېږي چا دغه پوښتنه کړې دا څومره دي ولې ده د افغانستان اقتصاد ته ضربه د افغانستان د ځوانانو تباهي د وطن بربادول او د جنگ صفحه اوږدول د سولې په وړاندې خنډ پیدا کول د عامو خلکو وژل زه فکر کوم دا د دواړو طرفونو په سناریو کې لیکل شوي دي او دغه جنگ د یو چا په لاس کې دی چې هغه په یو ریموټ باندې کنټرول شي. مننه ستران صاحب تاسو ته بیا راوګرځم. ډاکټر صاحب اوس به راشو د سولې موضوع ته. تر هغو چې دا بدمرغه جګړه روانه وي پرته له شکه چې د افغانستان ملت به قرباني ورکوي او په دې جګړې کې به افغانان وژل کېږي او متضرره کېږي. د طالبانو او امریکایانو د مذاکراتو په پایله کې په اصطلاح تمه دا وه چې یو لنډمهالی اوربند به رامنځته شي او د لنډمهالي اوربند په جریان کې به بین الافغاني مذاکرات پیل شي او بالاخره په نتیجه کې به په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي. اما پرون طالبانو رد کړل او ویل چې موږ د اوربند تصمیم نه لرو او دغه اوازې او ګنګوسې بې بنسټه دي. یعنې څه کله چې د امریکا لپاره شرط اوربند وي، د افغان حکومت لپاره د مذاکراتو پیلېدو شرط اوربند وي او د افغانستان د ملت غوښتنه اوربند وي چې بالاخره د اوربند په جریان کې بیا د سولې مذاکرات تعقیب شي او یوې نتیجې ته ورسیږي. کله چې د اوربند نه انکار کېږي اوربند نه ټینګېږي دا په څه معنی؟ زه به یوه خبره ته وکړم چې هغه اوربند یوه هفته کېږي چې د امریکایانو او د طالبان تر مابین هوکړه شوې ده، وجود لري فعلا. یوه هفته نه کېږي، تر تقریبا یوه نیمه هفته کېږي چې په دغه اوربند چې د هغو سره خصوصي هوکړه شوې ده. د ایالات متحده امریکا قوای هوایي او حتی د ناټو قوای هوایي بمباردمانونه چې شوي دي سټاپ شوي دي. په دې باندې زه کامل په جریان کې د طالبانو څه مشکل. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، پرون د طالبانو له لوري په یو استول شوي پیغام کې رسنیو ته ویل شوي دي چې دا اوازې بې بنسټه دي، دا تبلیغات دي او ناسم تبلیغات دي او طالبان د اوربند تصمیم نه لري. زه درته وایم طالبان لکه تاسو ولیدل په دغه ټول د 15-16 کال کې کله چې ملا محمد عمر اخوند موضوع تر اوسه پورې نامعلومه ده، طالبان په څو شاخو تبدیل شول. یعنې هغه همدا کسان چې په صدر رهبري کې را حسابل کېږي چې هغه واقعا طالبان وه، په واقعا د طالبان د تحریک څخه تقریبا د 1963 کال رئیس سابقه لري او هغه په اصطلاح د هغو په مبارزاتو کې کوم تغییرات نه دي راغلي. هغه په یوه لاس، په یوه غږ، په یوه خبره دي. یو تعداد هغه عناصر دي چې فرضاً د ایران د استخبارات سره روابط لري، یو تعداد هغه عناصر دي د آی اس آی د یو بل بخش سره چې غواړي دا سیاست دوپلۍ یعنی په اصطلاح ډبل اکشن یا ډبل دغه ګیم ولوبي چې هغه یو بخش د دولت سره هم همکار دی. هغه په دې کې غواړي چې دغه مذاکرات تخریش کړي. اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې طالبان د اوربند تصمیم نه لري. شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي دي چې دا اوازې بې بنسټه دي او موږ د اوربند تصمیم نه لرو. نو دغه کوم طالبان دي چې له امریکا سره په اوربند هوکړه کړې ده او تر اوسه نتیجه هم نه ده معلومه او د دې اوربند سهیل شاهین چې اورې د په اصله قضیه د قطر کې سره موضوع مطرح شوې ده. طالبانو یو هیات ټاکلی دی په راز کې ملا برادر دی، هغه راغلی کابل دغه ته ده کوټې او پېښور دغو څخه اوس حرکت کړی تللی دی هلمند کې دی چې دا مشکل به ژر حل شي. بعضې قمندانان چې په طالبانو کې یعنې تاسې دقیق اطلاعات لرئ چې اوس ملا برادر په هلمند کې ده؟ زه دقیق درته وایم. حتی یو سفر یې درلودی څو ورځې مخکې د دې چې هغه سفر وکړي ازبکستان کې هم سفر درلود. زه دا موضوع دا مشکل به حل شي. سهیل شاهین نه دي ویلي چې هغه ویلي چې کم کول د خشونت، کم کول د تشدد. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین هم پر خپل ټویټر وروستۍ اوازې رد کړي. هغه څه ویلي؟ یعنې د اوربند اوازې. ګوره هغه څه ویلي؟ هغه ویلي چې زموږ مذاکره د تشدد په کښته کېدو کې ده. یعنې اوربند هغه اوربند چې دوی د امریکایانو سره دا د تشدد د راکمېدو موضوع خو د څو میاشتو را په دې خوا د طالبانو د امریکایانو د بحث موضوع ده. تاسو وګورئ اما موږ د اوربند موضوع یادوو. تاسو یو موضوع ته ښه متوجه شئ، دغه اوس په هېڅ ولایت کې د طالبانو سره مستقیما
د امریکایانو سره دغه وجود نه لري، ضد خورد وجود نه لري. حتی یو مونږ به د امریکایانو د طالبانو ضد خورد څه کوو؟ افغانستان ملت ته د افغانانو د وینې تویېدلو بندېدل. زه هغه موضوع ته راځم. صحیح. هغه برنامه چې د دوی په څو مادهیزو کې پروتوکول دی، هغه د جنوري په میاشت کې امضا کېږي. هغلته به بیا تصمیم نیول کېږي چې د اجماع ملي د خلکو نمایندګان به د طالبانو سره ځي کښېني به، هلته به بیا تصمیم نیول کېږي چې د افغانستان د قوای مسلحه سره څنګه اوربند وشي. هغه اوربند چې د امریکایانو همیشه ویلي وو، هغه اوربند څه وایي 1.5 هفته کېږي. ښه، یوازې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند. هغه څه ویلي، هغه په هغه باندې څوک. دغه موضوع څومره واقعا مزخرفه ده چې خپل ورور وژنم، خپل خلک وژنم، خپل مسلمانان وژنم، خو د هغه چا د حضور په پلمه چې ما جګړه پیل کړې ده هغه نه وژنم، هغه سره مې اوربند کړی. وګوره، یو سیاست دی یا نه بخښنه غواړم، یا امریکایان چې دلته دا اور راوړی، دلته په 2000 کال کې دا جګړه پیل کړله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په نوم. اما نن همغه تروریزم سره چې د پرون تروریزم ورته ویل سوله کوي، اما د افغانانو په منځ کې جګړه روانه ده او په دغه امور کې افغانان سوځي. اوس به زه په دا باندې وسیع تفصیلي خبرې به درته وکړم. مهرباني. تاسو یو شي ته همیشه متوجه سئ چې په 2001 کال تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي تحریک اصلا یا د طالبانو اسلامي تحریک په تور لیست کې ولاړې نه. یو تعداد اشخاص چې ویل کېدل چې د القاعده سره روابط لري، هغه اشخاص مشخص و تور لیست. دا د طالبانو واکمني په څون مړانګه شوه. اوس درته وایم چې د القاعده شبکې مشر ته پناه ورکړې وه او دا یې نه ورته تسلیمول امریکایانو. صحیح. په دا خبر راځو. په هغه وخت کې په 2001 کال کې چې دوی برنامه جوړه کړه، اول یې ملا محمد عمر اخوند ته هیات راولېږي چې اسامه بن لادن موږ ته را تسلیم کړي. په هغه وخت کې قمندان د جنګ ډیوډ بورمن د ایالات متحده امریکا و. که تاسې په یاد یې ایالات متحده امریکا امر د حملات و، اما حملات 2 هفتې وځنډېدل. 2 هفتې په هغه وخت کې تاسې د هغه وخت مطبوعات مراجعه وکړي یا د هغه وخت خلک چې په صحنه کې د هغو پوښتنه وکړي. په هغه وخت کې ملا محمد عمر اخوند ته وخت ورکول شو چې تقریبا شورا د علماو دایره کې خپل ملا محمد عمر اخوند د خپل وزارت امور خارجه طریقه دا خواهش وکړي چې تاسو موږ ته وخت راکړئ چې د علماو نظر چی دی، چې 4.5 علما دوی راوغوښتل په کندهار کې جلسه وکړله. هغه ورته ویل چې یو لار ته جوړه کړي، اما اسامه نه ورکړو. هغه د علماو د فتوا پر اساس نه د تحریک چې تحریک طلبه، هغه ویل چې تاسو وایئ چې نه کوي زه نه ورکوم. په هغه ګوره مننه ډاکټر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته بیا راګرځم. زدران صاحب تاسو ته راځم. طالبان ولې د اوربند نه انکار کوي یا اوربند نه مني یا وایي چې د اوربند تصمیم نه لرو؟ پټاڅه د شانونکو تفسیري هم دا دی او نظرونه همدغه دي چې طالب له هغې ویرې چې که چېرته اوربند مخکې له دې مذاکراتو یا د دوی د غونډې له معلومولو یا د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې دغه کار کېږي، ممکن هغه بې باوري چې د امریکا په متحده ایالاتو یې لري او د افغانستان په حکومت باندې دوی په اصطلاح لري، له هغې ویرې چې د طالبانو صفوفو ته هغوی په یو ډول نه یو ډول رخنه ونه کړي. دغه صفوف چې عسکري نظم او ډسپلین په هغو کې نشته، بس د یوې عقیدې له مخې هغوی په اصطلاح چې د جهاد تر نامه لاندې ده، د هغې تر نامه لاندې راټول شوي دي او صفوف یې جوړ کړي دي او دغه اوسنۍ جګړه پر مخ بیایي. ممکن دغه ترخنه وکړي د زر او زور په واسطه باندې. اما زدران صاحب، اما دا هم ویل کېږي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات رامنځته شوي دي او طالبان د دې نه ویریږي چې که چېرته اوربند اعلان کړي او ځینې جنګیالي د دې امر نه اطاعت ونه کړي او جګړه په ځینو سیمو کې روانه واوسي، د دوی دغه پرستیژ به راښکته شي او دا به د دوی د سیاسي انتحار په معنا وي یا د سیاسي وژنې په معنا وي. او همداراز طالبان افغان حکومت ته، افغان ملت ته او نړیوالې ټولنې ته دا خورا مهمه ده چې په دې پوه شي چې طالبان اوس هم یو لاس دی او که نه، طالبان اوس هم په تمامه معنا په خپلو ټولو جنګیالیو باندې حاکمیت لري او که نه. همدغه موضوع ته زه اوس اشاره کوم. غواړم چې با وجود د دې چې په نړیواله سطحه د مطبوعاتو ازادي وجود لري او مطبوعات
نن یو چا تر شخصي کوره پورې هم رسېدلی شي، تر شخصي دفتره پورې هم رسېدلی شي. له ابتدا تر انتها پورې به تاسو نه وي اورېدلي چې طالب کوم ځای کې مرکه کړې وي، طالب قماندان، طالب لوړپوړي، طالب ولسوال، طالب په اصطلاح قاضي، طالب ملا، طالب هر څه ورته وایي، دې مرکه کړې وي چې موږ خلاف د هغه رهبرۍ د تصمیم یو چې د امریکا د متحده ایالاتو سره پر مخ مذاکرات بیایي، موږ ته د منلو وړ نه دي، موږ ته جنګ او جهاد د منلو وړ دی. یو دوهم مثال دا ده چې د افغانستان دننه د سیاسي احزابو او د حکومت ترمنځ لا تر اوسه هم دا جوړجاړی نه کېږي چې یو هیئت وټاکل شي. ولې یو کال څه کم یو کال کېږي چې د سولې مذاکرات د امریکا د متحده ایالاتو سره طالب پر مخ وړي. تاسو به نه وي لیدلي چې له یو ادرسه دا غږ راپورته شوی چې دغه زموږ ملکچیان نه دي او دغه موږ نه منو، دا رهبري زموږ نه ده. دا هغه افواه دي زما په نظر سره. اما اوس ویل کېږي چې د طالبانو دفاع وزیر صدر ابراهیم د طالبانو د سیاسي دفتر له دغه وروستیو تعاملاتو یا پریکړو سره مخالفت لري او وایي چې اوربند نه کوو، طالبان امریکایان د پرته له قید و شرطه وځي. پټان صاحب خپله طالبان هم دا خبره کوي، خپله طالبان هم همدغه سیاسي دفتر هم دغه خبره کوي. عین د ملا صدر خبره ده. ولې تاسو به نه وي لیدلي چې ملا صدر په خپله حضور پیدا کړی وي، یا صوتي پیام څوک ولري دغه یا په اصطلاح تصویري، دغه به تاسو نه وي لیدلي. یوه خبره په کور دننه د 5 وروڼو ترمنځ هم اختلاف وي، اختلاف نظر، ولې اجماع بیا ورباندې کېږي. متاسفانه چې افغان لوری، افغان حکومت او افغان سیاسیون دغه اجماع نشي جوړولی، اما دوی جوړه کړې ده. زه کاملا د دغه ټکي مخالف یم چې طالب ویشل شوی دی. لا تر اوسه پورې طالب واحده قمانده لري. د قرایرو نه د ښکاري دغه باید پټ نه شي، اوس لمر په ګوتو باندې نه پټېږي. حقیقت کله پټېدی شي؟ یعنې تر اوسه تاسو د میډیا په اصطلاح یو برلاسه ژورنالیست یاست، تاسو راته په ګوته کې چېرته دا کار شوی دی؟ په کوم ځای کې کوم د دوی کوم والي د دوی کوم ډله خو بېله شوې وه او هغوی هم ګوره هغوی هم په دې کې مخالفت، هغوی هم ته مخالفت نه دی کړی چې موږ دغه ځان ته یو بله ډله بلل کېدله او د ملا هیبت الله تر مشرۍ لاندې ډلې سره یې مخالفت درلودلی او په ځینو سیمو کې ورسره جګړه کړې ده. دغه مهاله چې مذاکرات پیل شوي دي، تاسو به د ملا رسول د ډلې غږ نه وي اورېدلی، د ملا مانان غږ به نه وي اورېدلی چې لا تر اوسه پورې دغه کړی چې مذاکرات د منلو وړ نه دي موږ ته. یعنې تاسو په دې اند یاستئ چې طالبان اوس هم یو لاس دي او د دوی ترمنځ اختلافات نشته او دوی د واحد قمندې تر لاس لاندې دي او که چېرته اوربند وشي نو په ټول افغانستان کې به ډزبند وي. تاسو ولیدل تېر اختر تاسو ته په ډاګه کړه، دا تېر نه یو کال وړاندې 8 نه 6 اتیا کې 8 کې نه پوهېږم 8 کې فکر کوم تاسو ولیدل 3 ورځې د اختر د کوچني اختر که واحده قمندان و یو چېرته خو به ډز شوی وی. فکر کوئ چې اوس هم طالبان هماغسې یو لاس دي؟ کاملا یوازینی خطر چې دوی احساسوي هغه دا دی چې دوی ترخنه ونه شي، د دوی صفوف ته څوک داخل نه شي. کورودن منن زدران صاحب. ډاکټر صاحب بالاخره څه کول پکار دي چې په افغانستان کې تلپاتې او رښتینې سوله رامنځته شي؟ د شته حکومت شرایط او منطق د سولې په بابت هم معلوم ده چې نه پوهېږم ځینې شرایط د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه ایښي دي چې هغه وخت به له طالبانو سره مذاکرات پیلوو چې اوربند وشي او نه پوهېږم اساسي قانون ومني او نه پوهېږم دا شته حکومت په رسمیت وپېژني یا د منحیث د حکومت ورسره مذاکرات وکړي او د طالبانو استدلال او منطق هم معلوم ده چې کاملا دا شته حکومت ردوي او په رسمیت یې نه پېژني او داسې نور څه مسایل. او اوس د طالبانو دریځ دا ده چې موږ اوربند نه کوو یا د اوربند تصمیم نه لرو. په ټوله کې دغسې یو وضعیت کې څه کول پکار دي؟ ګوره یو ډېر مهم موضوع چې دی هغه دا دی چې زه به اول تاسې د صدر ابراهیم پر اړه معلومات درکړم. ستاسې د دغه تلویزیون څخه او د تلویزیون د ټیټر څخه اعلان وشو د ټول څخه او امنیت ملي د افغانستان اعلان وکړي چې صدر ابراهیم په خاصو عملیاتو کې شو د بین الملکي په یاد 2 میاشتې مخکې زما په یاد په هغه وخت کې زه رالم په دغه تلویزیون کې بحث مو وکړی چې دغه کاذب اطلاعات د امنیت ملي عادت ګرځېدلی وي، په دې باندې اپراتیو بودیجه راباندې رئیس جمهور ته بازي ورکوي. صدر ابراهیم په هغه وخت کې ما ویل چې ژوندی دی، په هغه وخت کې مې درته چې د امارات اسلامي یا امارات طالبانو تر اثر لاندې کار کوي، په قوم باندې الکوزی دی، ډېر غټ قوم دی په حوزې جنوب غرب کې. هغه بعضې
لاسنیو یعنی بعضی انتقادات لري اما هرگز د طالبانو د اسلامي امارت د فیصلو څخه نه اوري. دا تاسو ټول ته معلومه ده لکه مخکې چې زدران صاحب وویل، نو دا خلک په ناحقه باندې دغه موضوعات کوي. دغه تفاوت د مجاهدینو او د طالبانو تر مابین دغه دی چې طالبان یو لاس دي. طالبان یو لاس دي، یوه خبره ده، یوه رهبریت لري. تاسو د ملا منان نیازي و د ملا غلام رسول داستانونه ولیدل چې د افغانستان حکومت ته هغو ته لاس ور واچوي، رایه واخیستل، پیسې ورکړي، هر شی ورکړي. دغه دولتي چارواکو دا کار وکړي. په هرات کې څه مشکلات چې جاسوسي راغلل، قلي اردو ځای ورکړي، اما نتیجه مو ولیدل چې دغه ملا منان نیازي او ملا غلام رسول د طالبانو د سیاسي دفتر بغیر خبره نه کوي. هغه مشکلات چې د دوی پر تر مابین دغه هیات چې راغلی دی، دغه هیات دغه مشکلات څېړلي دي. کوم هیات؟ چې هلمند ته راغلی دی تاسو په وینا؟ دغه هیات دغه ټول مشکلات څېړلي دي. هغه بیرته انتقالوي د قطر سیاسي دفتر ته. دوی بیرته خپل مابین کې د دغه جنوري په میاشت کې یوه شورا کوي چې دوی بالا آماده دي و هغه رسمي اوربند چې دوی اعلانوي. دا رسمي اوربند به یوازې د امریکایانو سره وي؟ وژل څه بیا دا خبر ته تاسو مخکې وو، دا خبرې اشاره مو وکړه، تاسو تر اخره پرې نه شولم چې ما مهرباني په هغه وخت کې چې طالبانو ته شکست ورکړي، آیا دغه غني جناب حضور درلودی که کرزي جناب حضور درلودی که څوک و؟ هېڅوک هم نه وه. دغه ایالات متحده امریکا او طالبان طرف وو. د سیاسي اصولو تر مابین کې یو سیاست دی، یو د افغانستان دغه څوک چې په دا ار کې ناست دا فلوټه بازي کوي، یعنی نه سیاسون دي نه کوم سیاسي شخصیت لري. تاسو ته معلوم دی چې یو انسان شناسي ویلی، بل ولاکه ګرده شناسي ویلی، بل ښاروالي شناسي ویلی، خبره معلومه نه ده راغلې دي چې څه دي. اما په سیاسي اصولو کې کله چې ډیالوګ شروع کېږي، د ډیالوګ اصول د دوو سیاست د هغو دوو طرفینو چې یو د بل سره جنګ کړی دی، دا چې مفت راغلي، مفت دلته ناست دي، دا به هم بیا په ځان ته په دې باندې هم بحث کېږي. په دې کې هم د طالبانو یو بحث د ایالات متحده امریکا سره جریان لري. اوس پاتې شول هغه موضوع. یعنې تاسو په دې باور یاست چې طالب او امریکا سره جوړ شي او نتیجې ته ورسېږي، ستونزه هواره ده؟ ورونیسه اول د سیاسي ډیالوګ پر بنیاد باندې اول ډیالوګ د دوو طرفینو کېږي. دا د جنوري په میاشت امضا کېږي. زه په خبره ورسېدم د تاسو په باور چې په جنوري میاشت کې به دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شي. بیا فکر کوئ چې د افغانستان د قضیې غوټه خلاصه شي، نوره جنجال پاتې نه شي؟ بیا به نو فکر کوئ چې هیبت الله ومني دی یو بل وزغمي ومني؟ یو زه دې خبرې ته راځم. دا موضوع بیا راځي وچیش ته و بل بخش ته راځي. دا موضوع و دوام بخش ته راځي. دوام بخش د افغانستان د خلکو څخه هغه هیات یا اجماع چې جوړېږي، هلته به هیات ټینګ کېږي، بیا به د هغو سره خبرې خو د پلاوي باندې به ډېرې خبرې دي. حکومت ټینګار کوي چې دا پلاوی باید حکومتي وي، د حکومت د افغانستان د ملت استازیتوب کوي. سیاسون وایي چې باید موږ ته هم پکې ونډه راکړل شي، دا پلاوی ټول شموله وي. مننه ډاکټر صاحب، وخت مو ډېر لنډ او تنګ دی. زندران صاحب، یوه دقیقه فرصت لرو. د تاسو په باور څه کول پکار دي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي؟ پټان صاحب، هغه اندېښنې چې موږ په کور دننه لرو، زه فکر کوم زما له نظره هغه اندېښنې منتفي باید واوسېږو چې موږ شاید یې وخوله نه شو، موږ یو دریځ شاید غوره نه کړو. موږ سره مذاکراتو کې څه باید وشي؟ یو شرط موجود دی. شرط هغه دا دی چې سیمه ییزه او نړیواله اجماع باید وجود ولري. کله که سیمه ییز او نړیواله اجماع وشوه چې افغانستان کې موږ سوله غواړو، دغه په کور دننه دغه سیاسیون او په کور دننه دغه نور مخالفین، سیاسي مخالفین او وسلوال مخالفین او دولت، یعنې ملي اجماع مهمه نه ده. همدغه دا د دوو اجماعو نه خړوبېږي همدغه. یعنې هېڅ کله چرګ وایي په پردیو غوړو مست دی. فکر شه له موږ سره زموږ د دغه سیاسیونو سره چې د شاده ډبولو څوک ونه اوسېږي، هېڅوک له خپل کوره هم نشي راوتلی. زه فکر کوم چې دوه مهمې اجماعګانې دي. د خلیلزاد په سفر کې د متحده ایالاتو د پلاوي دغه اجماع که چېرته شوي وي، دا تر اوسه چې ځنډېږي، علت شاید همدغه اوسېږي چې لا تر اوسه قناعت روسیې او چین او نورو مملکتونو ترلاسه کړی نه وي. که چېرته دغه ترلاسه شو، په کور دننه هم اجماع جوړه ده او سوله هم افغانستان ته راځي، او که چېرته دغه دا ونه شو، ممکنه نه ده چې په افغانستان کې سوله. ډېره مننه ښاغلی فیضي زدران، لیکوال، ژورنالیست او د سیاسي چارو څېړونکی، او ښاغلی ډاکټر محمد نادر احمدزی د سیوې سازمان مشر چې زموږ بلنه مو منله او په بس مرسته راوړله. قدرمن لیدونکو، د تاسو لمنتیا هم نړۍ مننه. تر بیا د الله په امان.